د کمانډو ستر قماندان د محب او طالبانو ترمنځ د پټو اړیکو رازونه افشا کړل. محب او د پاکستان د ISI مشر فیض حمید طالبان پر افغانستان واکمن کړل او همدارنګه د محب هغه جبهه چې د امنیتي ځواکونو او ولسمشر غني سره یې کړې. دا چې محب او د ISI مشر فیض حمید څه کړي، محب کومه جفا له سرتیرو او غني سره کړې، ویډیو تر پایه وګورئ. په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو دوستانو. د جمهوریت ړنګولو کې محب او د ISI مشر یو رقم ونډه درلوده. د افغانستان د ملي پوځ ړنګول، د سیستم نړول او همدارنګه د لوړو څوکیو خرڅول د محب کار و. په دې تړاو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو قماندان جنرال فرید احمد احمدي تازه څرګندونې کړي او د نظام په ړنګولو باندې د هغه وخت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تورن کړ. جنرال فرید احمد احمدي په خپلو خبرو کې چې رسنیو سره یې کړي ویلي د جمهوریت په ړنګولو کې چې څومره رول د پاکستان د ISI مشر درلود، همدومره حمدالله محب هم درلود. نوموړي زیاته کړې چې د امنیتي ځواکونو د تکتیکي شاتګ امر به یوازې له امنیت شورا ورکول کېدی. تر اوسه پورې پر حمدالله محب باندې ټول شکیان دي چې آیا دی خو به د طالبانو شریک نه و. د ځانګړو ځواکونو د قماندان وویل هر وخت چې به دوی ته د په شاتګ امر وسو چې وبه یې کتل نو هغه به له امنیت شورا څخه سوی و. حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ولسمشر محمد اشرف غني له باورمنو کسانو څخه و. محب د خپل کاري دورې په ټوله موده کې څومره چې لازمه او مهمه وه، وطن، خلکو او ملت ته سم ثابت نسو او یوازې د خپلې بقا لپاره هڅه پیل کړې وه. یو شمېر سیاسي بنسټونو کله چې جمهوریت واکمن هم و، نر اشرف غني باندې د محب او فضلي غونډې د کسانو راټولېدنه د هیواد لپاره ښه نه وبللي. حمدالله محب لکه څنګه چې د پوځ د جنرال تعریف کړی، سم یې تعریف کړی او داسې کسان به د تاریخ په بېرحمه پاڼو په ډېرو بدو نومونو ولیکل سي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو در سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.